دا د مایکروسافت وینډوز 10 لیکچر نمبر 4 د څلورم درس دی. په تیر درس یا په لاس پریویس لیکچر کې موږ تاسو د مایکروسافت د وینډوز 10 د ډیسکټاپ نه د ریسایکل بن په اړه کې خبرو وکړه چې ریسایکل بن څه ته ویل کېږي او ریسایکل بن ولې په ډیسکټاپ باندې موږ استعمالو. بیا دغه راغلو د ریسایکل بن نه بعد د ډیسکټاپ په خالي ځای باندې بچ کله موږ رائټ کلیک وکړ نو یاد ساتئ موږ فرست نمبر دغه مینیو ته نوم وښوده چې دا پاپ اپ مینیو یا پاپ اپ لیست دی. په دغه لیست کې موږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف کمانډز وو چې د ټولو نه لومړنی یا اولنی کمانډ موږ سره ویو وو. په ویو کې انټرنل بیا موږ سره مختلف کمانډز وو لکه لارج آیکن، میډیم آیکن، سمال آیکن، اډو ارینج آیکن، الاین آیکن ټو ګریډ، ان شو ډیسکټاپ آیکن they were called. نن به موږ تاسو یاد ساتئ د مایکروسافت د وینډوز لیکچر نمبر 4 په دغه درس کې د پاپ اپ مینیو یا د پاپ اپ لیست په پاتې کمانډز باندې کار تر سره کوو. یعنی دا سه فار ایگزامپل موږ سره د مایکروسافت وینډوز 10 لیکچر نمبر 4 یا څلورم درس دی. په دې څلورم درس کې موږ تاسو د پاپ اپ مینیو یا د پاپ اپ د لیست نو سٹارټ یا آغاز د سورټ بای له کمانډ نه کړو. د سورټ بای په انټرنل کې بیا موږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف کمانډز دي لکه څنګه چې تاسو سیده په دې هډ فایل باندې راشئ یا د هډر فایل باندې دغه باندې لاین باندې راشئ سیده مخامخ. نو په دې کې موږ سره نیم، سایز، آیټم ټایپ او ډیټ موډیفاید کمانډز وی هاف سی دیز کمانډز. بیا راشم دې ځنه ګوره دا سورټ بای اصل کې ډیر ترتیب کولو ته ویل کېږي چې د مایکروسافت وینډوز 10 په دغه انټرفیس باندې دا آیکن چې تاسو ډسپلی دی دا ته په څه ډول باندې غواړي ترتیب کړئ. دلته به راشئ سورټ بای ته او په سورټ بای کې تاسو په نیم باندې دا ترتیب کېدی شي، په سایز یعنی په اندازې له مخې هم تاسو ترتیب کېدی شي، آیټم ټایپ د مخې نه، ان ډیټ موډیفاید د مخې نه. راځم دا ستاسو خپل اتوماتیکلی ترتیب کوي تاسو ته چې هر ډول کمانډ باندې تاسو کلیک کړئ یا کوم کمانډ باندې تاسو کلیک کړئ دا کمپیوټر ته اتوماتیکلی په خپل ارینج او ترتیب کوي. تا وی جست کم ټو نیو کمانډ which is called refresh. ریفریش د کمپیوټر د تازه کولو لپاره استعمالږي. شارټ کټ یې د کیبورډ نه F5 دی. کله چې موږ تاسو سه کمپیوټر بند کړی وي یا مثلا په کمپیوټر باندې گیم تر سره کوو یا مثلا کمپیوټر نه ډیټا USB ته کاپی کوو یا USB نه ډیټا کمپیوټر ته کاپی کوو نو په دغه صورت کې بیا موږ له لازمي دي چې کمپیوټر باندې سم ټایم ریفریش شي. ریفریش کولو لپاره ما تاسو ویل شارټ کټ F5 دی چې کله ریفریش باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو کمپیوټر اتوماتیکلی ریفریش کوي. بیا ریفریش کی مطلب لاست ټایم د پاره تاسو وګورئ تاسو ریفریش کلیک کوئ نو فرست ټایم د پاره ریفریش باندې کلیک او بیا راشي د کیبورډ نه F5 بٹن تاسو پریس کوئ نو اتوماتیکلی کمپیوټر بتاتا د شارټ کټ د کمانډ نه ریفریش کوي یا د شارټ کټ کی د لارې نه تاسو ریفریش کوي. بیا دلته راشي ریفریش ته دی زنه ریلی سمپل آپشن. a computer should be really refreshed for 3 or 4 times د پاره ودا ریفریش کوئ 3 یا 4 ځلې د پاره کمپیوټر چې ریفریش شي نو دا کافی ریفریش کول دی یو کمپیوټر لپاره اضافه ریفریش کولو خاص ځانګړی ضرورت نشته. نیکسٹ آپشن پکې پیسټ او پیسټ شارټ کټ کمانډز دی. وی هاف دیز ټو کمانډ بٹ دے آر ریلی امپورټنٹ کمانډز. the first number option we have paste and the second number option is paste shortcut. We have some different between these two commands. لکه سه پیسټ کمانډ او د پیسټ شارټ کټ ترمنځ بیا موږ سره توپیر هم شته دی. say فار ایگزامپل د پیسټ کمانډ په ذریعه باندې یو فایل ته خپل کمپیوټر ته راوړی شي یا مثلا د کمپیوټر نه USB یا میموري کارت ته غواړي چې ویسي نو هغه د وجې نه بیا پیسټ کمانډ وی هاف یوزډ دیس ون او هغه شارټ کټ فایل چې اوریجنل فایل بنوي هغه د پیسټ شارټ کټ والا فایل وي. یعنی اټ مین چې د پیسټ په ذریعه باندې بستا یو فایل د یو لوکیشن نه بل ته اوریجنل حالاتو کې ځي او چې کله پیسټ شارټ کټ کلیک کوي نو بیا بستا فایل چې د اوریجنل حالاتو کې نه ځي. یعنی اټ مین د دې معنا دا ده چې کله ستا اوریجنل فایل ډیلیټ شي یا کرپټ شي هغه فایل چې تا د پیسټ شارټ کټ په کوم فولډر کې پیسټ شارټ کټ کړی وي نو هغه فایل به بیا تاسو سره یاد ساتئ کار نه تر سره کوي. بٹ دیز ټو کمانډز آر ډیسیبلډ دواړه غیر فعال دي. we have to enable these two command. Before of these two command we have just to click on copy option. د دغه دواړو کمانډونو د کار تر سره کولو لپاره باید تاسو یاد ساتئ د کاپی یا د کټ له کمانډ نه ګټه واخلئ. زه د مایکروسافت وینډوز 10 په دغه کلاس کې یاد ساتئ
راشم دې زنه د پیسټ او د پیسټ شارټ کټ په دغه فایل باندې تاسو پې کړم لکه جست زبردست کار وکړم ما سره یو اس بي ده تاسو ګورئ د یو اس بي نه بس دا فایلونه سیف فار ایگزامپل کمپیوټر ته کاپي کړم او د کمپیوټر نه بیا یو اس بي ته کاپي کړم نو وی هاف دیز ریلی سمپل میتھډ دا یو اس بي ما خپل کمپیوټر ته ګورئ کنیکټ کړه دا مو ورکوله اوس په ګوره زه د یو اس بي د خلاصولو دپاره یاد ساتئ دیس پی سي ته به راشم دې ځای نه چې کله په دیس پی سي باندې تاسو کلیک کړئ نو ګوره تاسو سره اټومیټیکلی ډرایوز راغله په دې کې موږ لاست پریویس لیکچر نمبر فرست کې خبره کړې وه سیکنډ کې بلکې دلته وګورئ موږ سره دغه یو اس بي نوم راغلی نجات اتل په نوم باندې یو اس بي د ما سره رایټ کلیک زه به د یو اس بي ته راشم اوپن په دې یو اس بي کې ګوره ما سره کافي ډیټا ده اوس فار ایگزامپل که چېرته موږ ړومبی داسې کار وکړو چې د کمپیوټر نه یو فایل یا یو فولډر غواړو یو اس بي ته کاپي کړو مثلا نو هغه طریقه او لاجک به څنګه وي نو زه به ړومبی د سپي سي ته راشم او بیا به راشم دې ځای نه ګوره د ډاکومنټ ته به راشم او چې کله د ډاکومنټ ته راغلم نو په دې کې ګوره ما سره ډیفرنٹ ټایپ اف ویډیوز دي یا مثلا د ډاونلوډ ته راغلم په دې کې ما سره ډیفرنٹ ټایپ اف ویډیوز دي زه به دغه ویډیو غواړم د دې کمپیوټر د ډاونلوډ د فولډر نه خپل یو اس بي نجات اتل یو اس بي ته کاپي کړم آی هاف ټو ریلی رایټ کلیک آن دیس ون ویډیو بیا به راشه دې ځای نه کټ یا کاپي خو د کټ او د کاپي ترمنځ توپیر دا دی چې د کټ په ذریعه باندې به یو فایل د اوریجنل لوکیشن نه ختمیږي او په بل ځای کې به راځي او په کاپي باندې به یو فایل په ډیفرنٹ ټایپ اف لوکیشن کې تاسو سره ډسپلی او راځي به تاسو سره آی هاف ټو ریلی کلیک آن کاپي آپشن شارټ کټ د کیبورډ نه کنټرول سی یعنی رایټ کلیک جدن جست کلیک آن کاپی او بیا به راشم ګوره دې ځای نه د یو اس بي ته به راشم او یا به یو اس بي ته ډایرکټلی نه راځي نو د سپي سي ته راشه بیا راشه ګوره دې ځای نه د یو اس بي باندې رایټ کلیک دین جست کلیک آن اوپن او بیا راشه ګوره په دې کې تاسو سره پیسټ او د پیسټ شارټ کټ کمانډ اټومیټیکلی شته دی نو زه دا فایل چې ما کاپي کړی دا به پیسټ کوم دې ځای نه چې کله ما دا فایل پیسټ کړ نو ګوره دا فایل د ډاونلوډ د فولډر نه اټومیټیکلی کاپي کېږي او دغه یو اس بي ته به اټومیټیکلی پیسټ یا را بشي اوس که چېرته سه فار ایگزامپل مونږ دغه فایل دلته پیسټ شارټ کټ کړو نو یاد ساتئ چې کله مونږ دغه فایل د یو اس بي راوباسو د کمپیوټر نه پلګ آوټ یې کړو یا ډسکنیکټ یې کړو او بل کمپیوټر د یو اس بي مونږ واچو نو یاد ساتئ په هغه کمپیوټر کې به دغه فایل چې کوم مونږ کاپي کړی دی دا به کار نه ترسره کوي بیکاز چې ګوره مونږ سره پیسټ بالکل داسې اوریجنل فایل یا ویډیو راغله او کله چې مونږ رایټ کلیک او دا پیسټ شارټ کټ کړو ګوره دا از اوریجنل ویډیو شکل مونږ ته نه راځي یعنی اټ مین که چېرته مونږ راشو نو په دې کې ګوره مونږ سره ډیفرنٹ توپیر شته دی یعنی په دې باندې ګوره هیڅ سیمبول نشته په دې باندې ګوره یو ځانګړی سیمبول راغلی ولې ځکه چې دغه سیمبول په هر فولډر باندې یا هر ویډیو باندې یا په ایمیج باندې په کمپیوټر کې راغلی وي نو دا بیا موږ سره یاد ساتي اوریجنل فایل نه دی یعنی مطلب دا دی دا پیسټ شارټ کټ والا فایل دی او دا بالکل که د دې نه اوریجنل فایل مطلب موږ سره ریموف شي یا ډیلیټ شي نو دغه د پیسټ شارټ کټ والا فایل به کار نه ترسره کوي که بیا موږ غواړو یو فولډر کاپي کړو هماغه سیم طریقې ده جست د یو اس بي ته راغلی ما نجات اتل یو اس بي ته غواړم د دې نه سیف فار ایگزامپل یو ویډیو لکه ډي ټي بینرز دغه مطلب ما سره یو فولډر دی غونډ دغه فولډر د سینیا والا یا وټ ایور فولډر یو لایک جست کلیک آن دیس ون فولډر او بیا به راشه دې ځای نه کاپي آپشن ته کاپي آپشن باندې مو پې کړئ چې د کاپي په ذریعه باندې فایل دلته هم پاتې کېږي ستا کمپیوټر ته ځي او د کټ په ذریعه باندې فایل د دې ځای نه ختمیږي کمپیوټر ته راځي زه به راشم دې ځای نه ګوره جست کاپي آپشن ته بیا به راشم دې ځای نه ګوره کوم فولډر ته چې ته دا غواړې مطلب کاپي کړي نو مشکل نشته ډي ای یا وټ ایور زه راځم دا ډیسکټاپ ته راوړم یا سې د ویډیوز فولډر ته راغلم په دې کې زه دا ویډیو غواړم پیسټ کړم نو ګوره اټومیټیکلی ماته وایي چې یو اس بي د آیا پیسټ کوي که پیسټ شارټ کټ یې کوي جست یو هاف ټو کلیک ریلی پیسټ ناٹ پیسټ شارټ کټ پیسټ ته به راشه دې ځای نه هغه ویډیو ګوره ما سره اټومیټیکلی هغه فولډر پیسټ شو دلته اټومیټیکلی ما سره فولډر دلته څنګه شولو راغی او که زه هغه فولډر پیسټ شارټ کټ کړم ګوره اټومیټیکلی نو ګوره دا د شارټ کټ په شکل راغی اوس یې تاسو مین توپیر وګورئ چې کله دا یو اس بي د کمپیوټر نه ګوره ډسکنیکټ کړم نو زه به راشم ګوره اټومیټیکلی دغه فایلز ته به راشم دې فولډرز ته که زه په دې فولډر باندې رایټ کلیک کوم او دا اوپن کوم نو ماته وي دیر از نو پرابلم هیڅ مشکل نشته که په دې کې انټرنل ته کوم فایل هم خلاصوي نو تا ته وي په دې کې کوم مشکل نشته ولکه زه بیک راشم دې ځای نه اټومیټیکلی په دغه فولډر باندې رایټ کلیک کوم نو ګوره ماته یو میسج راکوي او هغه میسج کې ماته لیکلي چې دا ستا صرف شارټ کټ فایل دی د دې سره ستا اوریجنل فایل اټچ نه دی
نو د دې لپاره چې دغه فولډر تخلاص کې یو هاف ټو ریلی انسرټ یور اوریجنل فایل اور نیټورک کنیکشن که د نیټ نه ډاونلوډ وي یا مثلا د یو اس بي نه کاپي وي وایي تا سره باید چې د دې اوریجنل سورس یا لوکیشن معلوم شي تر څو چې دا نامعلومه وي د پیش شارټ کټ د فایل تاسو ګټه نشئ اخیستلی نو موږ سره دغه دوه کمانډ ډېر زیات امپورټنت دي فرست ټایم دپاره چې کله سړی کمپیوټر ته کښېني او غواړي کمپیوټر کې کار ترسره کړه نو دا یاد ساتئ دغه دوه کمانډز دغه په ذهن کې وي چې مطلب موږ به دغه ډیټا یا مثلا فایلونه د کمپیوټر نه میموري کارډ یو اس بي ته څنګه سینډ کوو د یو اس بي نه بیا مطلب موږ کمپیوټر یا میموري کارډ ته څنګه سینډ کوو وی لرن دیز ټو میتھڈ اینڈ یو کین ریلی فالو دیز تھنگ جسٹ پریکټس لاندې دوه آپشن دي ګرافیک پراپرټیز او ګرافیک آپشن بعضې کمپیوټرونو کې یا په وینډوز کې دا دوه آپشن وي په بعضې وینډوز انسټالیشن کې دواړه آپشن نه راځي او سم ټایم دا د ډرایور د انسټالیشن سره هم راځي مطلب د دې آپشنو د ویلو ضرورت نشته دی راځم دې ځای نه نیو کمانډ ته نیو کمانډ کې انټرنلی ما سره ډیفرنٹ ټایپ آف کمانډز دي او موږ سره مختلف کمانډونو هغه نومونه راځي په دې کې تر ټولو لومړنی کمانډ چې تا ته ښکاري هغه فولډر دی او په فولډر باندې به خبرې کړو د فولډر ټایپس په ډسکس کوو نو راځو داسې وایو چې موږ واټ از فولډر فولډر موږ سره شی دی او ولې فولډر استعمالو یعنی واټ از ا فولډر فولډر څه ته ویل کېږي نو موږ داسې ویلی شو چې فولډر فار ایگزامپل از یوز استعمالږي ان ا کمپیوټر اور ادر ډیوایس یا په یو بل کمپیوټر یا په یو بل ډیوایس کې موږ سره فولډر استعمالږي د دې لپاره یعنی فولډر از یوز ان ا کمپیوټر اور ادر ډیوایسز for arranging the data یعنی مطلب دا څه لپاره استعمالږي د ډیټا د ارینجنګ لپاره یا د ډیټا د ارینجمنټ لپاره ارینجنګ اف ډیټا د ډیټا د ارینجمنټ لپاره استعمالږي یا د ډیټا د ارینجمنټ لپاره چې موږ استعمالو this is really use a folder دا ډیر زیات مهم فولډر ډیر زیات امپورټنت او مهم دی ځکه په کمپیوټر کې د ډیفرنٹ ټایپس اف ډیټا د ارینج کولو لپاره باید ته په کمپیوټر کې فولډر جوړ کړې که چېرته تا سره کمپیوټر کې د هر ډیټا لپاره یا د معلوماتو لپاره ځانګړی فولډر نه وي نو ته که بیا مختلف ډیټا راواخلې لکه سې زه به وایم چې ویډیوز راواخلې مثلا تاسو ایمیجز راواخلئ تاسو بوکس راواخلئ تاسو اپلیکیشنز یا سافټویر راواخلئ او هغه تاسو غوڼ په یو فولډر یا په ډرایو کې ور واچوئ او ځانګړی فولډر د هر ډیټا لپاره نه وي نو یاد ساتئ دغه بیا ستاسو لپاره یو مشکل کار وي تر څو تاسو په هغه کې مطلب د خپلې خوښې هغه کتاب یا اپلیکیشن یا سافټویر پیدا کړئ نو د دغه لپاره چې مطلب زموږ ډیټا په کمپیوټر کې ارینج او ترتیب شي او بیا موږ دغه ډیټا ډیر په ایزي او په اسانه ډول باندې پیدا او راواخلو هغه د وجې نه باید په کمپیوټر کې تاسو مختلف فولډر جوړې کړئ یعنی what is folder folder is used in a computer or other device for arranging of data نو دا د arranging data لپاره دی راځو داسې وایو چې how to say for example create a folder نارملی موږ فولډر څنګه جوړو بیا د فولډر چې کوم سره ټایپس دي یا دغه ډولونه دي هغه وروسته بیا موږ کمپیوټر په ټریکس کې به زده کوو په فولډر باندې پاسورډ څنګه لګول کېږي واپس د فولډر نه به پاسورډ تاسو څنګه لرې کوئ ټول یوزرو باندې به یو فولډر تاسو څنګه لاک کوئ یا څنګه به تاسو ډیسیبل کوئ چې هغه د مختلف یوزر د مطلب دا فولډرونو ګوري دا فولډر سه فار ایگزامپل د کمپیوټر د انټرفیس نه ورکول یو بینومه فولډر جوړول فولډر سه فار ایگزامپل انټرنل کې کوم فولډر کې ډیټا ده هغه هایډ کول او دغه رنګې سه فار ایگزامپل یو فولډر شیر کول د نور یوزرو سره نو دا لکه بیا دې کې ډیر زیات انټرنل کار شته دی خو جسټ زمونږ بیسیک دی او په دې بیسیک کې به موږ تاسو د کمپیوټر د فولډر په باره کې یو څو خبرې ډسکس کړو چې دغه فولډر څنګه جوړیږي په فولډر کې به ډیټا یا معلومات څنګه اچو واپس په فولډر ته نوم څنګه بدلو او اگین هغه ګاربیج فولډر چې زموږ په کمپیوټر کې ضرورت ورته نه وي هغه به موږ واپس څنګه د کمپیوټر نه ختمو نو how to create a folder really simple method and really simple mechanism just step number 1 right click on a computer yani right click in a computer blank area in a computer blank area the computer په blank area کې به تاسو واخلئ کلیک په واخلئ او بیا به پکې تاسو لاړ شئ نیو ته او په نیو کې به تاسو جسټ راشئ او کلیک په واخلئ په فولډر باندې
بس تاسو به فولډر تاسو را جنریټ شي دغه فولډر نوم به موږ سره به ډیفالت راغلی وي نیو فولډر. نو د دې فولډر نوم به ډیفالت نیو فولډر راځي. راځم دې ځنه د کمپیوټر په هره برخه کې فولډر غواړئ جوړ کړئ نو جسټ په خالی ځای کې یا په تشه ایریا کې به رایټ کلیک کوئ بیا به فولډر ته ځئ. لکه زه نارملی په دې ډیسکټاپ باندې جوړول غواړم نو رایټ کلیک نیو ته به راشم او په نیو کې ګوره په فولډر باندې جسټ کلیک کوم. زه به راشم که د سپی سي ته راشئ او بیا په دې فار ایگزامپل په یو ډرایو کې لکه ای ډرایو کې یو فولډر جوړئ رایټ کلیک او جسټ نیو او بیا په نیو کې فولډر ته راشه. سه که بیا انټرنلی په دغه انټرنل فولډر کې یو بل فولډر جوړئ رایټ کلیک او بیا نیو او په دې کې بیا ګوره کلیک فولډر به تاسو سره جنریټ شي. همدغسې میتھډ باندې تاسو کولی شئ کمپیوټر کې فولډر جوړ کړئ. نو زه به دغه فولډر د اکسس جوړولو دپاره یا کریټینګ دپاره اتومیټیکلی رایټ کلیک په ډیسکټاپ باندې واخلم. زه به راشم نیو ته دې ځم او جسټ آی کین ریلی کلیک آن فولډر. فولډر ته به ډیفالټ ګوره نیو فولډر راغی رایټ کلیک بیا نیو ته راځم بیا کلیک کوم نیو فولډر 2 بیا ګوره نیو فولډر 3 او بیا سی فار ایگزامپل نیو فولډر 4 and so on. په همدغه سټیپ وایز باندې به تاسو سره فولډر اتومیټیکلی جوړ شي. بیا دغه فولډر لپاره یعنی ټو کریټ فار ایگزامپل ټو کریټ نیو فولډر مطلب تاسو غواړئ چې سه نیو فولډر تاسو جوړ کړئ د شارټ کټ د نګانه. نو د شارټ کټ د نګانه تاسو یا د شارټ کټ د لنډې میتھډ نه یا د وې نه تاسو کولی شئ چې اصل کې ډېر یو فولډر جوړ کړئ. دغه فولډر د جوړولو لپاره موږ د کیبورډ نه شارټ کټ الټ 2 یا 2 بټن لرو. کله الټ 2 باندې تاسو کلیک کوئ نو اتومیټیکلی یاد ساتئ تاسو په کمپیوټر کې یو فولډر نیو فولډر جوړ لکه زه الټ 2 پریس کوم دې ځای نه نو ګوره الټ 2 نو اتومیټیکلی ګوره کمپیوټر کې به ما سره یو بل فولډر به جوړ شي. الټ 2 دا به تاسو پریس کوئ په کمپیوټر کې به تاسو نوی فولډر اتومیټیکلی جوړ شي. نو زه راځم ګوره دلته د سپی سي ته راځم او په دې کې ګوره د ای ډرایو ته راغلم په دې کې زه شارټ کټ د لارې نه غواړم فولډر جوړ کړم. نو زه ګوره اوس رایټ کلیک او بلینک ایریا کې او بیا نیو ته نه راځم د کیبورډ نه جسټ الټ 2 ګوره فولډر موږ سره جوړ شو د دې فولډر نوم دی نیو فولډر الټ 2 بس بیا تاسو سره ګوره نیو فولډر 2 بیا الټ 2 نیو فولډر 3 د کیبورډ د لارې نه تاسو الټ 2 یعنی الټ بٹن پریس وساتئ بیا 2 بٹن وای اتومیټیکلی به تاسو سره کمپیوټر کې یو فولډر جنریټ شي. د لنډ طریقه یا دې ته ویل کېږي په انګلیسي کې شارټ کټ ته موږ سره راځو. بل طریقه هاو ټو سي رینیم ا فولډر موږ واپس یو فولډر ته څنګه نوم بدلولی شو یعنی سه مونږ غواړو د انګلیسي یا د پښتو د خپل خوښې نوم ورکړو نو مونږ به یو فولډر ته اگین په خپل خوښه یو نوم څنګه ورکوو. نو ایزی میتھډ جسټ ریلی ایزی میتھډ د دې لپاره وګورئ نوٹ کې موږ داسې یو چې جسټ سي رایټ کلیک سمپل خبره ده رایټ کلیک آن ا فولډر یعنی آن ا فولډر یو فولډر باندې جسټ خې کلیک یا رایټ کلیک واخلئ بیا وراشي ګوره پاک به تاسو کلیک کړئ پر نیم باندې او بیا به تاسو نوم ولورکړئ چې هر یو نومي نو که غواړئ د پښتو فار ایگزامپل د انګلیش نوم ورکړئ مشکل نشته خو که غواړئ د پښتو نوم ورکړئ نو یاد ساتئ د پښتو نوم ورکړئ ولا د پښتو نوم دپاره بیا ستا د کمپیوټر سه فار ایگزامپل کمپیوټر لینګویج چې دی نو هغه کمپیوټر لینګویج ته باید چې یاد ساتئ د کمپیوټر لینګویج چې باید ستا هغه چینج یا بدل شوی وي یا بدل شي پښتو ته تر څو تاسو کمپیوټر کې هغه د پښتو نوم ورکړئ فولډر ته. زه به راشم ستاسو مخامخ په ګوره اتومیټیکلی دغه فولډر یې رینیم کړم نو رایټ کلیک اخلم او ګوره لاندې لیکلی رینیم چې کله رینیم ته رال نو ګوره دې له ورکسې بوکس دې باندې رایټ کلیک اتومیټیکلی رینیم ته راشه دې ځنه په دې باندې جسټ ورکسې فار ایگزامپل لکه ډیټا ولا ورکړه دې ځنه او که غواړئ سه دې ته د پښتو نوم ورکړئ نو دې لپاره ګوره تاسو کولی شئ دلته د انګلیسي په ځای پښتو انتخاب کړئ مې بي ستاسو کمپیوټر کې به ډیفالټ په وینډوز 10 کې دلته فارسي وي خو وروسته به موږ تاسو جسټ په دې باندې خبره کړو دې باندې زموږ کلاس پاتې دی چې کمپیوټر ته به ډیفرنٹ لینګویجز څنګه راوړو په هغو باندې به لیکنه څنګه کړو دا وروسته زموږ په کنټرول پینل کې دا در سره روان دی په دې باندې به انشاءالله چې تفصیلي خبره کړو. نو زه به راشم پښتو ته دې ځای نه او رایټ کلیک په واخلم او په دې باندې ګوره رینیم دلته سه فار ایگزامپل زه ولرکوم لکه سه عکسونه نو ګوره داسې د پښتو نوم ته کړی شي فولډر ته ورکړي دیر از نو پرابلم او که بیرته غواړئ چې انګلیسي ته ولاړ شئ نو ګوره جسټ کلیک آن انګلیش یونایټډ سټیټ لینګویج نو دی موږ سره لکه د پښتو د نوم یا د انګلیسي د نوم د ورکولو لاجیک او طریقه کار دی. بل موږ دا ویلی شو هاو ټو سی فار ایگزامپل ډیلیټ ا فولډر څنګه موږ کولی شو چې یو فولډر ډیلیټ کړو یعنی فولډر به تاسو څنګه غواړئ د کمپیوټر نه ختم کړئ
د فولډر ډیلیټ کولو لپاره به مونږ رائټ کلیک واخلو په دې باندې هر یو فولډر چې غواړئ او بیا ورشه ډیلیټ ته که دا ډیفرنٹ ټایپ اف فولډر کلیک په دلته لیفټ ونیسئ دا به داسې راکش کې ټول به انتخاب کړئ رائټ کلیک او چې کله د ډیلیټ وواله دې ځای نه یا ډیلیټ ته کېکاږل نو اتومیټیکلی یاد ساتئ ستا د کمپیوټر نه به دغه سلیکټډ ټولې فولډر یې په یو کلیک باندې ختم شي نو دا موږ سره یاد ساتئ دغه فولډر لکه مطلب سیمپل خبره وه د فولډر جوړولو د فولډر د شارټ کټ د لارې نه جوړول فولډر ته نوم څنګه بدلږي فولډر واپس ډیلیټ کولی څنګه شو اینډ سو آن سم ټایم ما تاسو ویل لکه نور ایکسټرا کارم په دې کې شته دی پاسورډ لګول دي او څو خبرې نورې دې کې شته دی خو ما تاسو سکیپ کړي ما تاسو ویل چې دا به د کمپیوټر بیا په ټریکس کلاس کې انشاءالله چې دې باندې ډسکشن کړو زه به راشم دغه فولډر بسې مونږ د یو ونې په څیر څنګه جوړو یا مثلا د فولډر آیکن به څنګه بدلو یعنی سي فار ایگزامپل هاو آی کین چینج د څنګه کولی شم چې بدل کړم ا کمپیوټر سي فار ایگزامپل آیکن څه معنا ده لکه سې سمبول به زه د دې څنګه بدلوم ما سمبول معنا ځانګړی شکل چې مایکروسافټ وینډوز 10 کې فولډر لري دا به څنګه بدلی بیا به دې باندې ګوره جسټ که دې فولډر یا مثلا د دې فولډر غواړئ دا بڼه بدله کړئ نو رائټ کلیک په دې باندې واخلئ بیا به جسټ راشئ کلیک آن پراپرټیز بیا به راشئ ګوره دې نه بعد چې دی د کسټمایز ته به راشئ چینج آیکن ته به راشئ په دې ځای کې تاسو سره ډیفرنٹ ټایپ اف آیکنز دي لکه سې هر یو آیکن چې ستا خوښ وي لکه د ونې په څیر فولډر جوړول سلیکټ اوکې او دا به بیا اوکې کړئ نو ګوره ستا دا فولډر به بالکل د ونې په څیر جوړ شي په دې کې بیا که رائټ کلیک تاسو واخلئ اوپن نو دا فولډر خو نه وی دی ما ته وي دیس فولډر از ایمټي اوس په دې فولډر تاسو د یو اس بي نه د کمپیوټر د بل سې فولډر نه ډیټا کاپي کوئ په دې کې بیا پیسټ کوئ تر څو دغه فولډر کې ستاسو ډیټا واچول شي که دې فولډر په انټرنل کې بل فولډر جوړئ رائټ کلیک نیو ته ولاړ شئ بیا فولډر دې له نوم ورکړه سې فار ایگزامپل دې له ورکړه سانګز داسې انټرنل او بیا دا اوپن کړو بیا رائټ کلیک دې کې بل فولډر جوړئ نو ګوره په دې کې به نه بل فولډر جوړ کړي لکه سې فار ایگزامپل اډیوز له ورکړه دې ځای نه سمپل ریلی سمپل نو ګوره اوس دې باندې رائټ کلیک اوپن نو ګوره موږ سره په یو فولډر کې 3 فولډر جوړ شي دې ته ویل کېږي د فولډر پات اول ډیټا فولډر ته راغلی بیا سانګز فولډر ته راغلی بیا اډیوز فولډر ته راغلی نو دا موږ سره د مایکروسافټ د وینډوز 10 د فولډر خبره او فولډر باندې بحث وکړ دا د مایکروسافټ وینډوز 10 لیکچر نمبر 4 راتلونکي وینډوز لیکچر نمبر 5 ته انتظار اوسئ او ان شاء الله بیا نوې کلاس شروع